تاسو په دې لنډ ورځو کې وګورئ کنه په بنگلاديش کې چې دا کب حکومت ختم شو په بنگلاديش کې طالبان را پاسېدل د یونیورسيټو طالب علمان او هغه یو تحریک شروع کو 25 جون باندې دا هغه یو فیصله راغلی و هغه چونکې کله چې بنگلاديش جوړ شو 1971 کې نو هغه یو فیصله کړی و چې کم فریډم فایټرو او جګړه کړې و د آزادۍ لپاره نو د هغې دپاره د هغې د اولاد دپاره 30% کوټه هغې په نوکرو کې مقرر کړې وه چې دا به هغې ته میلاویږي او دا 30% کوټه به هغې ته تاسو ورکوئ خامخا هغې کې چې دا عام خلک کوم تکړه تکړه خلک نو هغې ته تقریبا 20% کوټه پاتې شوې وه که پاتې شوی دا نور ټولې هغې تقسیم کړې وې نو کله چې 25 جون باندې د هغې په باره کې عدالت یو فیصله وکړه نو د هغې نه بعد دا طالب علمان را پاسېدل او تقریبا 300 نه زیات کسان په هغې کې مړه شو په هغه تحریک کې او په زرګونو چې دی نو په هغې کې زخمیان شو او بیا دغه بله ورځ مخکې ورځو کې کومه چې دا شیخ مجیب الرحمن لور وه او د هغې وزیر اعظم وه شیخ حسینه هغې بیا استعفا ورکړه او هغه انډیا ته وتښتېده په دې ځای کې موږ د انسان حیران شي حیرانتیا خبره تاسو ته داسې وکړم چې د 2023 پورې چې کوم زموږ د پاکستان صحافیان دي دی به څه کوله دی به د بنګلادیش مدح ویلې چې دا وګوره که نه په بنګلادیش کې داسې عجیبه حکومت دی او په بنګلادیش کې داسې حکومت دی چې هغه دونه په ترقۍ باندې روان دي او داسې وکړو داسې وکړو داسې وکړو او چې کله د هغې خلاف تحریک شروع شو او تحریک شروع شو او هغه کامیاب شو نو هغه صحافیان اوس چې کوم دي څه وایي وی دا وګوره که نه وی هلته کې طالب علمانو تحریک شروع کو او یا هغه حکومت مکمل ختم کو نو د دې صحابیانو په ایمان او اسلام هم سړی نه پوهېږي چې کله به راته وایي چې هغه په ترقۍ باندې روان دي او دونه دونه غټه ترې 2023 پورې به دي مونږ ته وی بنګلادیش مونږ نه وی رستو آزاد شوی دی 22-23 سال مونږ نه رستو آزاد شوی دی او هغې زمونږ نه ترقۍ کې مخکې دي او اوس په 2024 کې هغه ترقي ختمه شوه په میاشت نیمه کې اوس دې م وویل چې د دې حکومت ختمول ضروري وو او داسې او هغسې نو د دې هم ګورې په ایمان اسلام سړی نه پوهېږي بس شین بوټې چې کوم ځای ویني بس هغې پسې د بجلیګر مولانا صاحب خبر هغې پسې بام کوي او دې اوس هلته کې حالات چونکې داسې جوړ دي نو غونډ په هغه طرف دي حالانکې تاسو کو د دې زاړه بیانونه راوباسئ په هغې ټولو کې دې دقه ویلي دي